امریکا وایي د تاوتریخوالي د لوړې کچې دوام کولی شي د سولې بهیر ته ګواښ پېښ کړي او دا باور ډیر خطرناک دی چې طالبان دې په تاوتریخوالي سره د سولې خبرو کې د ډیر امتیاز په لټه کې وي. له تیرو 10 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د هلمند په مرکز لښکرګاه د بدخشان مرکز فیض آباد او غور کې لوی بریدونه ترسره کړل چې ډیری ملکي وګړو ته پکې تلفات واوښتل چې امریکایانو هم د افغان ځواکونو څخه په دفاع په وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا بریدونه د دوحې توافقنامې نقض وباله، خو تازه د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد خبرداری ورکړی چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي دوام کولی شي د سولې بهیر او په دېړه هوکړه له ګواښ سره مخ کړي. د ویلي د دغو خبرو پر ځای باید د امریکا او طالبانو د تړون او دغه راز د امریکا او افغان حکومت د ګډې اعلامیې عملي کولو ته پام وشي. د چارو یو شمېر کارپوهان د هیواد په لویو ښارونو بریدونو په اړه د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ ناندرۍ د یو خطرناکې سناریو پیل ګڼي. دوی وایي د دوحې قرارداد کې چې باید څومره دقت شوی وای نه دی شوی او اټکل دی چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو لیدلوری تر انتخاباتو وروسته بدل شي او بیا به د سولې لپاره اوسنی لاسته راغلی فرصت نه وي. هم ډونالد ټرمپ او هم بایدن دواړو ویلي دي چې د دوی بهرنۍ پالیسي د افغانستان په اړه همدا ده چې دوی د افغانستان څخه وځي. نو کله چې دوی وځي او دوی یو نتیجې ته ونه رسېږي او د دوحې ناسته ناکامه کړي یا هغه کومه پرېکړه چې دوی کړې ده هغه ونه مني، نو د دې خطر هم افغانستان ته دی، هم په سیمه کې د امریکا هغه وضعیت ته چې دوی 20 کاله دلته پاتې شوي هغه ته دی، او هم په عمومي توګه د سیمې ناامنه کولو ته دی. د کارپوهانو په باور د افغان سولې لپاره یو زرین فرصت رامنځته شوی چې د تاوتریخوالي او سرتمبګۍ دوام سره په بېلابېلو بهانو د سولې خبرو کې ځنډ رامنځته کول به دا لویه موقع ضایع کړي. خلیلزاد خبره کړې وه چې هغه زموږ هیلې ناهیلې کړې چې طالبانو ته ویل تاسو قدرت ته ورسېږئ نو موږ ته تضمین راکړئ چې د القاعده او داعش په وړاندې به جنګېږئ. دا خپله یو ډېر لوی هغه خبر و د موږ دپاره د ټولو افغانانو لپاره چې جګړه دوام لري او لا شدیده کېږي، کله د هلمند د سقوط په ملاتړ، کله د غزني، کله د کوم ځای، کله او طالبانو ته یو شانس ورکړي ډېر لوی. ځکه دلته مسله د زور آزمایي مابین کې راځي او دا آخري مرحله ده. په آخري مرحله کې بیا نو دغسې جنګونه ډېر شدت پیدا کوي، مرګومي ډېر زیات پیدا کېږي، تلفات ډېر زیات په جنګ کې راځي. دا مسایل مابین کې راتلونکي دي که دا کار سر ته ونه رسېږي، دا خبرې دغه ونه کړي او دغه پکې ګذشت پکې نه وي او یو اختلاف پکې نه وي، وضع خطرناک. د وسلوالو طالبانو لویو بریدونو ته په غبرګون کې افغان حکومت هم ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې له جدي ننګونو سره مخ کوي او طالبان باید سمدستي له دغو بریدونو لاس واخلي.